دا ودرئ دا غوټه کیسه ده او غږیږي چې شي دا پیکج نه دی دلته میلاو. نن د میرانشاه پریس کلب د شمالي وزیرستان چې څومره معذور افراد تنظیم دا کسانو تنظیم دی د غره جمع شوي وو درنه کړی وو روډي بلاک کړی وو او خپل مطالبه دا وی چې یو خو صحتمند خلک زمونږ معذور سرټیفیکیټ جوړي او زمونږ حق خوري دا بند کړی شي او بل طرف ته دا چې په هسپتال کې چې کوم معذور افراد ته سرټیفیکیټ جوړیږي دا چونکه ډېر غټ فیسونه مونږ نه وصول کیږي دا د معاف کړی شي او بل طرف ته چې کومه د حکومت کوټا د 2% په ډپارټمنټ کې زمونږ کوالیفاید کسان نه برتی کیږي هغه کې صحتمند خلک برتی کیږي او اپروچبل خلک برتی کیږي او بل خبره دا چې کم پیکیجز راځي هغه چونکه اول حق د معذور افراد دی جو ادنا مونږ محروم آیو آیا کده وزیر اعظم طرف نه پیکیج راځي کده رمضان پیکیج راځي کده عید پیکیج راځي یا د سی ام طرف نه پیکیج راځي چې څومره پیکیجز راځي هغه صحتمند خلکو ته خپل حق ملاويږي او مونږ ورنه محروم کیږي او د ترهګرۍ شکار دي چونکه در وزیرستان کې بامی چودنه ډروناټیکس او مختلف اپریشنونو کې د معذور افرادو تعداد ډیر زیات دی نو دوی خپل تنظیم جوړ کړی دی چې دا کې ډیر فصلونو کسان دي نو د دې مشر او د مطالبه وکړي نن د خپل معذور افراد چې سیمه تنظیم کارکونون دي چې کیمه د میش نمائنده دي هغه میش ټول نن دوته کې روغلي دي پریس کلب مختمي خپل پر امن احتجاج قائم دم کړل دا د دې لپاره چې دوته د میش سره ډیر ظلم زیاتای شي میش داسې پر امن مظاهره کړی دي مخه خو بیا هم داسې ډي سي اي سي واهر افسرونه سره میش داسې پر امن میټینګ نه هم کړی دي خو بیا هم د میش مطالبه چې کیمه دي ایسا پیر داسې سحور نه پښو چې مطلب د میش مطالبه منلې وي د کایس په فلحال میش سپیشل چې کیمه رمضان په کې د پدې میش ډیر ظلم زیاتای وشو دینا پسو د ډیپټي کمشنر شمالي وزیرستان انتظامیه طرفنا نماینده د میرانشاه تحصیلدار هانی رحمان ورته راهو هغه د دې مطالبه ومنلې او ورته وی چې کم دلته حل کیږي د ډي سي په لیول دا به مونږ دلته حل کو او چې کم مخې ته سی ام او یا پېښور یا د اسلام آباد سره تعلق لري هغه به مونږ التاسین کو او تاسو دا درنا ختم کړئ نو په دا شرایطو باندې دوی درنا فلال ختم کړه او وی که مونږ مطالبات باندې ورنشو وکړای نو دا درنا به مونږ بیا دلته میرانشاه کې هم کو او پېښور اسلام آباد پورې به زو صفدر داور شال نیوز میرانشاه شمالي وزیرستان